ملګرو، آیا یوازې د لوڼو پیدا کول رښتیا هم د یوې ښځې قصور وي؟ آیا د یوې مور مینه کمه شي که د هغې په کور کې زوی نه وي؟ دا د سایرې کیسه ده. داسې یوې ښځې کیسه چې د خپلو 3 لوڼو لپاره یې له ټولې نړۍ سره مبارزه وکړه، خو په خپل کور کې هره ورځ پکېده او زوریده. د سایرې واده په یوه متوسطه کورنۍ کې شوی و. په پیل کې هر څه سم و. خواښي به په مینه خبرې کولې، میره به خندل، په کور کې خوشحالۍ و. بیا څو میاشتې وروسته سایره امیندواره شوه. په ټول کور کې د خوشحالۍ څپه پخره شوه. خواښي به هر چاته ویل دا ځل به زما لمسی راځي. سایره به یوازې په خاموشي مسکا وکړه، ځکه هغې یوازې د یوه روغ ماشوم دعا غوښتله. وخت تیریده او بیا هغه ورځ راغله کله چې په روغتون کې د ماشوم د ژړا غږ پورته شو. مبارک شه، لور پیدا شوی ده. دا په اورېدو سره د سایرې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راغلې. خو کله چې خواښي واورېدل نو د هغې مخ بدل شو. هیڅ خبره نه ده، بل ځل به زوی وشي. ملګرو، دا لومړنی زخم و چې د سایرې په زړه ولګېد. وخت تیریده. د هغې لومړۍ لور عایشه لویدله، وړه، معصومه او هر وخت له خپلې مور سره نښتې وه. سایره به خپلې لور ته کتل او ټول غمونه به یې هیرول. خو د کور د خلکو چلند بدل شو. خواښي به هر وخت تانی ورکولي. زموږ نسل دی ختم کړ. تر اوسه یې زوی هم پیدا نه کړ. میړه هم خاموشه شو او همدا خاموشي سایره له دننه ماته کوله. 2 کاله وروسته سایره بیا امیندواره شوه. دا ځل به هغې هره شپه دعا کوله، یا الله، که زوی کیدل ټول خوشحالوي نو ماته زوی راکړه. خو ملګرو، کله چې یوه مور دعا کوي نو هغه د خپل ځان لپاره نه، بلکې د کور د سکون لپاره دعا کوي. هغه ورځ راغله او 2م ځل هم لور پیدا شوه. دا ځل په کور کې خاموشي خوره شوه. خواښي په غوسه نوې زیږېدلې ماشومې ته ونه کتل او میره له روغتونه بهر ولاړ وه. سایره خپله کوچنیه لور په سینه پورې نیولې وه او ژړلې. هغې نه پوهېده چې آخر یې څه ګناه کړې ده. کله چې کور ته راغلل نو ظلم نور هم زیات شو. خواښي ویل پیل کړل، دا بدمرغه ښځه زموږ کور ته یوازې لونې راوړي. سایره به هره ورځ له سهاره تر شپه کار کوه، خو بیا هم عزت نه ورکول یې ده. دوی واړه لونې به ورسره نښتې وي او هغې به خاموشه اوښکې څښلې. یوه شپه سایرې له خپل میره څخه په ژړا پوښتنه وکړه، که زه زوی نشم پیدا کولی نو آیا زه خوی ښځه نه یم؟ میره خاموش پاتې شو. او کله کله خاموشي تر ټولو لوی ظلم وي. څو کاله وروسته سایره 3م ځل امیندواره شوه. دا ځل ټول کور مخکې لا پریکړه کړې وه، که بیا لور پیدا شوه نو 2م واده به کوو. دا په اورېدو سره د سایرې روح ولرزید. هغې به هره شپه په سجده کې ژړل. خپلو لوڼو ته به یې کتل چې ویده وي او زړه به یې ټوټې ټوټې کېده. ملګرو، یوه مور د خپل ځان لپاره نه ژاړي، هغه د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره ژاړي. بیا هغه ویرونکي ورځ راغله. سخت باران، توره شپه او د روغتون خاموشه کوټه. سایره له درده تاویده، لاسونه یې رپېدل او په زړه کې یوازې یوه ویره وه، که بیا لور پیدا شوه نو زما کور به وران شي. له څو ساعتونو وروسته د ماشوم د ژړا غږ راغی. ډاکټر په مسکا وویل، مبارک شه، ډېره ښکله لور پیدا شوی ده. دا په اورېدو سره سایره خاموشه شوه. اوښکې یې له سترګو روانې شوی، ځکه هغې له خپلې لور نه بلکې د خلکو له ظلم څخه ویره لرله. کله چې خواښي خبر واورید نو په غوسه یې وویل، بس نور، زما د زوی 2م واده به کیږي. دا په اورېدو سره د سایرې زړه مات شو. هغې خپلې 3 واړه لوڼې په غېږ کې ونیولې او ټوله شپه یې وژړل. ملګرو، ځینې خلک لوڼې بوج ګڼي، خو هغوی دا هیر کړي وي چې همدا لور سبا د چا مور جوړیږي. وخت تیریده. د کور حالات خرابېدل. میره رښتیا هم د 2م وادي خبرې پیل کړې. خو په همدې وخت کې
یوه ورځ د سایري مشرې لور عایشې له ښوونځي انعام راوړ. هغه په ټوله ضلع کې لومړی مقام ګټلی و. وړۍ عایشې په خوشحالۍ خپله مور په غېږ کې ونیوله. امي، زه به لویه شم او ډاکټره به شم. ستاسو ټولې اوښکې به ختمې کړم. دا په اورېدو سره لومړی ځل سایره له زړه وخندل. بیا دویمې لور قرآن حفظ کړه او درېیمې لور په ښوونځي کې د وینا مقابله وګټله. ورو ورو په ټوله کلي کې د سایرې د لوڼو ستاینه کېدله. هماغه خلک چې کله به یې طعنې ورکولې، نن به یې ویل سایره ډیره بختوره ده. یوه ورځ د سایرې میړه خپلې لوڼې یو ځای بریالي ولیدلې او په خاموشي یې اوښکې پاکې کړې. هغه پوه شو د هغه خوشحالي چې د زوی لپاره خپله ښځه جړوله، هماغه خوشحالي ورته خپلو لوڼو ورکړه. هغه شپه هغه د سایرې خواته راغی او په ژړا یې وویل، ما وبخښه، زه ښه پلار نه وم. ما وبخه، زه ښه پلار نه وم. سایره خاموشه ورته کتل، ځکه ځینې زخمونه هیڅکله بشپړ نه رغیږي. خو هغې یوازې دومره وویل، لوڼې رحمت وي، سزا نه. ملګرو، که ستاسو په کور کې لوڼې وي نو پرې ویاړ وکړئ، ځکه لوڼې د کور عزت، مینه او رحمت وي. او دا خبره هیره نه کړئ چې یوه مور یوازې د دې لپاره ژړول چې هغې لور پیدا کړې ده تر ټولو لوی ظلم لوژې دی. رحمت وي، سزا نه. او د مور زړه ماتول تر ټولو لوی ظلم دی.